أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة آل عمران دویم رکوع آیتونو نمبر دے 10 11 12. په دې آیتونو مبارکو کې الله پاک د یهودیانو د ضد کولو ذکر کړی دی. مدینه منوره کې د یهودیانو درې لوی قبیلې وې: بنو قریظه، بنو نذیر، بنو قنقاع. دا درې لوی قبیلې وې او د مال په اعتبار سره دا ډیر مالدار خلق وو. په ټولو تجارتي مرکزونو باندې د دوی قبضه وه. تجارت ټول د دوی په لاس کې. څومره لوی تجارتي مرکزونه ټول د دوی په قبضه کې. افرادي قوت هغه د یهودیانو په مدینه منوره کې زیات و، یعنی اکثریتي آبادی دا د یهودیانو وه. او د علم په اعتبار سره هم په مدینه منوره کې دی په نورو ډلو باندې چې هغه دوه ډلې وې د کافرانو، اوس او خزرج دوه قبیلې وې. نو په دې درې واړو صفاتو کې دوی د اوس او خزرج قبیلې نه وړاندې وو. او د اوس او د خزرج قبیلې د کافرانو حیثیت د دې د غلامانو. او د هغې متعلق دوه خبرې مفسرینو لیکلي دي. یو دا چې اوس او خزرج قبیلې د دواړه قبیلې دا د یهودیانو ماتحت قبیلې وې. د هغې اثر رسوخ په دې باندې زیات و. یو خبر دا لیکلي مفسرینو چې دی به د اوس او خزرج قبیلې والا د خپل زوی نکاح به چا سره کوله یا د لور نکاح به چا سره کوله. نو د دغې یهودیانو د سردارانو د اجازت نه بغیر دوی د خپل زوی یا د لور نکاح چا سره نشوه کولی. هغې نه به اجازت اخیستو، د هغې پادریانو نه، د هغې راهبانو نه، د هغې د مشرانو نه. که هغې به اجازت ورکو نو دوی به بیا خپل زوی یا د لور نکاح بیا وکړله، او که هغې به اجازت ورنکو نو دوی سره خپل اختیار د خپلو بچو هم نو. دویمه خبره د دې د اثر رسوخ دا لیکلې ده چې اوس او خزرج قبیلې والا چرته سفر باندې بتلل نو په هغې کې دوی د یهودیانو د اجازت محتاج وو. که دغه یهودیانو سردارانو به اجازت ورکو او اوس او خزرج قبیلې والا خلق هغې به خپل سفر باندې روان شو.
او که د یهودیانو سردارانو به اجازت ورنکو نه هغې ته خپل اختیار نو چې دوی په خپله خوښه باندې چرته سفر وکړي، چرته لاړ شي، خپل څه ضرورت پوره کړي. دومره د یهودیانو اثر او رسوخ و. اوس دا یهودیان مدینې منورې ته ولې دومره لوی تعداد کې راجمع شوي وو؟ نو د هغې وجه مفسرینو یو دا لیکلې ده چې د نبي علیه السلام نه 900 کاله مخکې په یمن کې یو بادشاه تیر شوی دی چې هغه ډېر نیک بادشاه و، تبع د هغه نوم او دا تبع نوم په قرآن مجید کې هم ذکر دی. نو دې نه مراد هغه تبع بادشاه چې هغه مسلمانو، هغه نیکو او ډېر عبادت ګزارو. هغه په آسماني کتابونو کې د نبی علیه السلام علامات او صفات لوستلي. نو دغه خواهش دا و چې که چېرې زه د نبی علیه السلام زمانه ما بیا موندله نو زه به په هغه باندې ایمان راوړم او زه به د هغه خدمت کوم او د هغه خپې مبارکې به صفا کوم او وینځم به. او په دې سلسله کې بیا هغه یو خط ولیکو، یو وصیتنامه ولیکله خپلو بچو ته، خپل خاندان ته، چې که ما د هغه زمانه بیا مونده خو زه پې ایمان راوړم او که د هغه زمانه ما ونه لیدله، زه مخکې دنیا نه رخصت شوم، نو زه په ایډوانس کې قبل از وقت په هغه باندې ایمان راوړم، د هغه پیغمبري منم. نو د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې دغه تبع بادشاه په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړی او د نبی علیه السلام په نوم باندې یو خط لیکلی چې هغه نسل در نسل هغه منتقل کېده. د دې نه یهودیان خبر شو چې داسې یو مبارکه هستی، یو لوی هستی به مدینې منورې ته راځي. هغې کې دا لیکلي چې د هغه پیدایش په مکه مکرمه کې، بیا به د مکې مکرمې نه هجرت کوي، مدینې منورې ته به راځي. نو یهودیان د نبی علیه السلام د راتللو نه 400 کاله مخکې د مدینې منورې رخ اختیار کو چې داسې مبارکه هستی، داسې عظیم الشان پیغمبر، د سره به موږ ملګرتیا کوو، په ده باندې به موږ ایمان راوړو. دغه د یهودیانو هغه مشرانو چې هغه په اصل یهودي مذهب باندې په تورات باندې ایمانو او د هغې مطابق عمل کو، په حضرت موسی علیه السلام او په خپلو پیغمبرانو باندې پوره د هغې ایمانو. نو هغې په دې انتظارو چې نبی علیه السلام به مدینې منورې ته راځي او موږ به د هغه ملګرتیا کوو، موږ به په هغه باندې ایمان راوړو. هغه خط نسل در نسل را روانو تر دې پورې چې حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه ته هغه خط راورسېدو. دغه وجه وه چې کله نبی علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو نو لومبنۍ میلمستیا او رهایش هغه د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په کور کې د نبی علیه السلام رهایش او میلمستیا وشوله او کوم خط چې د تبع بادشاه نه 900 کالو نه نسل در نسل را روانو هغه محفوظ ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه هغه خط د تبع بادشاه د طرف نه چې په هغې کې سلام دعا هم لیکلی شوې وه او هغه د خپل ایمان اقرار هم کړی و، نبی علیه السلام ته د دعا درخواست کړی و، دا ټولې خبرې په هغې کې لیکلې وې. هغه خط نبی علیه السلام ته حواله کو او د نبی علیه السلام د راتللو نه مخکې چې مدینې منورې ته تشریف نو راوړی، هجرت نو کړی، نو یهودیانو به د کافرانو ته وی چې یو پیغمبر به پیدا کیږي مکه مکرمه کې، مدینې منورې ته به راځي او موږ به د هغه سره ملګري کیږو، په تاسو باندې به موږ ته الله پاک فتح او کامیابي راکوي چې د هغې ذکر په لومبنۍ پاره کې دی وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، چې د یهودیانو به په کافرانو باندې د نبی علیه السلام په برکت باندې او په ملګرتیا باندې فتح او کامیابي غوښتله چې هغه نبی علیه السلام به مدینې منورې ته راځي، موږ به پې ایمان راوړو، موږ به ورسره ملګري کیږو او تاسو به د مدینې منورې نه وباسو، په دې ټولو کافرانو به موږ ته غلبه میلاویږي. او رو سلسله چلیدله چې نبی علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو، نو دغه وخت کې بیا یهودیان ګډوډ شوي وو، هغه خپل چې کومې خبرې کولې د هغې نه بیا منکر شوي وو او بیا د نبی علیه السلام مخالفت یې کو. نو چې کله په جنگ بدر کې نبی علیه السلام ته الله پاک
تاریخي فتح او کامیابی ورکړله. د هغې نه وروسته د مدینې منورې د یهودیانو سرداران یې راجمع کړل او هغې ته د اسلام دعوت ورکړو. دا درې واړه قبیلې بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظه، درې واړه قبیلو سرداران یې راجمع کړل او ورته وفرمایل چې تاسو پوه خلق یې، اهل علم یې، د تورات کتاب د تعلیمات او احکاماتو نه خبر یې، او دا هم درته پته ده چې زما علامات او صفات دا په تورات کتاب کې تاسو لوستلی دي او تاسو ته پته ده چې زه هم هغه پیغمبر یم. نو تاسو پوه خلق یې، که تاسو ایمان راوړو نو دا ټول خلق به ایمان راوړي. نو هغه یهودیانو ډېر سخت جواب نبی علیه السلام ته ورکو چې تا د داسې خلقو سره جنګ وکړو د بدر په میدان کې چې هغې تجربه کار نو، او که زمونږ سره د واسطه راغله نو موږ به درته بیا د آسمان ستوري وښایو، موږ تجربه کار خلق یو، موږ جنګجو خلق یو. نبی علیه السلام ورته وفرمیل تاسو ته ما دمکي نه ده درکړې، ما د جنګ دعوت نه دی درکړی، د جنګ چیلنج مې نه دی درکړی، خو د اسلام دعوت مې درکړی دی. که تاسو اسلام قبول کړو نو په دې کې ستاسو لپاره دنیا او د آخرت خیر دی. هغې انکار وکړو، اسلام قبول نه کړو. بیا دا دوه قبیلې د مدینې منورې نه جلا وطن کړی شوې، بنو نذیر او بنو قینقاع، او یو قبیله داسې وه بنو قریظه چې هغوی ویل موږ نو زمونږ جنګ کولو ته تیار یو. نبی علیه السلام د هغې د مضبوطو قلاګانو محاصره وکړله، 22 ورځې محاصره جاري وه. بیا نبی علیه السلام هغې ته معاشي نقصان ورکو، د هغې باغونه، د هغې میوې، د هغې ونې هغې کټ کول شروع کړل. دوی د قلاګانو نه راکوزېدل نو او قلا ته اوړېدل او بره ختل د مسلمانانو دپاره ممکن نو، او بهر نه څه نه څه حملې کېدې خو هغې باندې یهودیانو ته څه نقصان نه رسېدو. نو چې کله معاشي نقصان یې ورته رسو نو هغې په دې خفه کېدل نه فوراً د قلاګانو نه راکوز شو او د نبي علیه السلام سره صلح وکړه، او د خپلې قبیلې یو سردار چې د دې مخکې تیر شوی بیا مسلمان شوی هغه ته اختیار ورکو چې هغه زمونږ باره کې څنګه فیصله وکړه موږ ته هغه به منظور وي. هغه ته نبی علیه السلام هم اختیار ورکو چې ته د دې بنو قریظه د یهودیانو باره کې فیصله وکړه. هغه دا فیصله وروله چې د دې څومره نوجوانان دي دا د ټول قتل کړی شي، او څومره بوډاګان دي، زنانه دي، دا د وینځي او غلامان او قیدیان جوړ کړی شي. نو همدغه شانتي وشو، د هغې نوجوانان ټول قتل شو او د هغې زنانه، د هغې مشران هغه د مسلمانانو وینځي او غلامان جوړ شو. او دغه شان بنو قریظه قبیلې ته هم الله پاک شکست ورکو، خو دوی په خپل مال باندې تکبر کو چې موږ سره مال دی، موږ سره افرادي قوت دی. نو د هغې باره کې الله پاک دا آیتونه مبارک راولېږل چې مال او افرادي قوت د الله پاک په مقابله کې، د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مقابله کې، د الله د عذاب په مقابله کې چاته فایده نشي ورکولی. او د دې ضد هغه شانتې دی کوم ضد چې فرعون او فرعونیانو کړی، د هغې نه مخکې کافرانو کړی، د انبیا علیهم السلام مقابلې ته راغلي، هغې ته الله پاک شکست ورکو. دغه شان د بنو قریظه یهودیانو ته هم الله پاک شکست ورکو. او د شکست خبره په دریم آیت مبارک کې ذکر کړې ده چې تاسو ته به شکست هم ملاویږي او په آخرت کې به جهنم ستاسو دپاره خرابه ټکانه وي، جهنم ته به هم ځئ. یعنې دنیا سزا به درته هم ملاویږي او د آخرت به هم ملاویږي. ان الذین کفروا بشک هغه کسان چې کافر شوي دي، لن تغنیا هرگز به فایده ورنکي، عنهم هغوی ته، اموالهم مالونه د هغوی چې دی ویل موږ سره مال دی، موږ سره دومره پیسې دي، دنیا ده را سره، ولا اولادهم او نه اولاد د دوی، بچي د دوی چې دی ویل زموږ سره افرادي قوت زیات دی، زمونږ خلق زیات دي، نو نه ورته مال فایده ورکولی شي او نه ورته اولاد او بچي فایده ورکولی شي. من الله د الله پاک د عذاب په مقابله کې شیئا د هیڅ څیز نه به مال په کار راشي د الله د عذاب نه به بچ نه کی، او نه به بچي په کار شي، بچي به هم د الله د عذاب نه بچ نه کی. چې عذاب راغی په دې باندې نو دوه قبیلې جلا وطن کړی شوې، او دا دوه یو قبیله بنو قریظه د دې نوجوانان قتل شو او مشران او زنانه هغې وینځي او غلامان وګرځېدل د مسلمانانو. و اولئک هم دغه کسان هم وقود النار دی خشاک د اور د جهنم دی، دی په جهنم کې سوځي، ځکه د جهنم خشاک بل ځای کې فرمایي وقودها الناس والحجارة چې د دوزخ خشاک هغه انسانان دي چې کافران دي، والحجارة کاڼي دي
کومو کاڼو نه ګټو نه بوتان جوړ کړي شي خلکو عبادت کو هغه به هم الله پاک دوزخ ته غورځوي دې خلکو ته ښیي چې دا ستاسو هغه خدایان دي چې د الله د عذاب نه ځان بچ نه کړی شو نو تاسو هم نشي بچ کولی کدأب آل فرعون د دې عادت د دې یهودیانو پشان د عادت د فرعونیانو آل فرعون د فرعون خاندان فرعونیان هغې چې څنګه ضد کو نو هغه شان ضد د یهودیان هم کوي والذین او هغه کسان من قبلهم چې د فرعونیانو نه مخکې تیر شوي دي د نوح علیه السلام قوم د نور پیغمبرانو قومونه چې هغې مخالفت د پیغمبرانو کو الله پاک پې عذابونه نازل کړل فرعون او فرعونیانو باندې الله پاک عذاب نازل کو او د هغې نه مخکې قومونو باندې هم هغې هم ضد کو ایمان یې نه راوړو دغه شان یهودیان هم ضد کو ایمان یې نه راوړو هغې خپل انجام ته ورسېدل فاخذهم الله بیا ونیول هغوی لره الله پاک بذنوبهم په وجه د ګناهونو د هغوی فرعونیان هم راونیول او د فرعونیانو نه مخکې چې کوم کافرانو مخالفو ضد کو او د هغې نه وروستو هغه ټول الله پاک د هغې د ګناهونو په وجه باندې په خپل ګرفت او پکړ کې ونیول والله شدید العقاب بذنوبهم په وجه د ګناهونو د هغې والله شدید العقاب الله پاک سخت سزا ورکوونکی دی د دنیا کې هم سزا ورکوي او آخرت کې به هم ورکوي قل اوایه ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام للذین کفروا هغې کسانو ته چې کافران دي دلته کافران نو مراد یهودیان دي او ټول کافران په دې کې شامل دي ټولو کافرانو ته اوایه ستغلبون زر دی چې تاسو ته به شکست درکړی شي تاسو به مغلوبه کړی شي او مسلمانان به په تاسو الله پاک غالب وګرځي وتحشرون او تاسو به راجمع کړی شي الی جهنم جهنم طرف ته دنیا کې به هم ذلیل او رسوا شي شکست به درته میلو شي او په آخرت کې به هم ذلیل او رسوا شي جهنم ته به داخل کړی شي جهنم طرف ته به راجمع کړی شي وبئس المهاد او دا جهنم ډیره خرابه ټکانه ده د دې کافرانو دپاره چې دوی به پکې همیشه دپاره سوځي ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي لن تغني عنهم هرگز به فایده ورنکي هغوی ته اموالهم مالونه د هغوی ولا اولادهم او نه اولاد او بچي د هغوی من الله د الله پاک د عذاب په مقابله کې شیئا د هیڅ څیز واولئک هم دغه کسان هم وقود النار دی خشاک د اور د جهنم دی کدأب آل فرعون د دې یهودیانو عادت او په ضد کولو کې پشان د عادت د فرعونیانو دی والذین من قبلهم او پشان د هغې کسانو چې د فرعونیانو نه مخکې تیر شوي دي کذبوا بآیاتنا هغې دروغجن ګڼلي و آیاتونه زمونږ انبیا علیهم السلام ورته راغلل معجزې ورته پیش کړې د الله احکامات او تعلیمات یې ورته پیش کړل په هغې باندې ایمان رانوړو هغې ته یې د دروغو نسبت وکړو فاخذهم الله بیا ونیول الله پاک هغوی لره بذنوبهم په وجه د ګناهونو د هغوی والله شدید العقاب الله پاک سخت سزا ورکوونکی دی قل للذین کفروا اوایه ای پیغمبر علیه السلام دی کافرانو دی یهودیانو ته ټولو کافرانو ته اوایه ستغلبون زر دی چې تاسو ته به شکست درکړی شي وتحشرون او بیا به تاسو راجمع کړی شي الی جهنم دوزخ طرف ته وبئس المهاد او دا ډیره خرابه ټکانه ده اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد